بی د الله د نبی نه تاسو کو د الله نبی په دنیا کې بهترین سړی څوک دی؟ د الله نبی ول عائشی العاقل چې عقل پکې. آخرت کې په جنت کې بهترین سړی څوک دی؟ د الله نبی ول عائشی العاقل چې عقل پکې. عائشی بیبي ته تاسو کو د الله عائشہ بیبي ډیره غټه عالمه وخه یو زمونږ استاد کو دي چې یو دوه باندې نه پوهیږي په هیڅ هم نه پوهیږي. نو د سړی څه نشته خوب ته کې کو نه بیدار سړی د خپل په یو دوه نه پوهیږي نو کده به په څه پوهیږي. ویل د الله نبی افلا یجازي على قدر اعمالهم الله په ورځ د قیامت بدله چې ورکوي د عمل مطابق چې تم نه مون روزه د سبیا نه ورکوي. الله نبی وای اے عائشی ځان خبر کا ويعمل الرجل على قدر عقله. یو سړی چې کله عمل کوي منځ روزه حج زکات دی به د عقل مطابق کوي. څومره چې عقل ډیر دی دسې په مانځه به ډیر ثواب ورکوي، په روزه او په جهاد په تبلیغ په مدرسه به ډیر ثواب ورکوي چې عقل پکې ډیر دی. او چې عقل یو سړی ډیر عقل دی ډیر هوښیار دی هغه په لکونو ثواب ورکوي او بل په لاس درا په چاله په دوا درا او چې د عقل نه خلاص دی هغه به معمولی شاند شي په لاس کې ورکوي. په دې کې عقل نشته دی مون بدله څه وکي په منځونو باندې دوکا کېږي په رجوع په مرو باندې دوکا کېږي. عقل پکې شته او که نشته؟ بیا فرمایي د الله نبی عائشې بیبي ان الله یجازي یوم القیامه على قدر عقولهم. عمل چې په دنیا کې د عقل مطابق به کې په ورځ د قیامت چې الله د مانځه د روزي بدله ورکوي د عقل مطابق به ورکوي. د عقل مطابق څومره چې عقل دسې بدله بدل کوي.